زخم زما د زړګي زر ټکور کا دی کې د چا سره سلا مه کوه چې زړه دې نه کلي په زور نه کېږي بس تی قلاره شه جړه مه کوه. زبردست. نو نظم نه ته وایم چې وي د دې دنیا تیرو سره په سر لګي د هغې جان تیاره راته راونه ښی مرم خو به ښځه به مې په سر لګي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اجاز بونیری. نن موږ راغلي یو چغرزو ته د درګه چینه ده. دلته کې زموږ سره یو مشر ناست دی او دی به تاسو ته ډېر په زړه پورې شعرونه وي، خاص کر مسافر بایګانو ته، زموږ د خوږو کتونکو ته. نو تر اخره پورې انجوای کړئ او راځئ چې اوس دې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستاسو خوږه نامه؟ زما نوم فیض الحق دی. جی تعلق چغرزو دی بنچکړې سره دی. چغرزو سره. نو شعرونه درځي، ټپه درځي، سم درځي، زموږ د کتونکو ته یې ډالۍ. بس یو څو شعر به سره ډالۍ کوم. اول خو ستاسو شکریه ادا کوم، دویم دریم ملاقات یې زموږ سره کېږي. نو یو څو شعرونه به ووایم. مسافر وروڼو ته هم دعا سلامونه ویم چې زه چې کله شعر رالم غزل رالم، زه چې کله شعر رالم غزل رالم، دا زه د چا نه رالم خپل رالم او داسې بېنوایې رالیږلی یم نن بیا تې نه ستی ستی ګوګل رالم. زبردست. داسې بېنوایې رالیږلی یم نن بیا تې نه ستی ستی ګوګل رالم. خندا مه کوه، دا دروغ وعدې بیا مه کوه او زخم زما د زړګي زر ټکور کا دی کې د چا سره سلا مه کوه. زخم زما د زړګي زر ټکور کا دی کې د چا سره سلا مه کوه چې زړه دې نه کلي په زور نه کېږي بس تی قلاره شه جړه مه کوه. زبردست. چې زړه دې نه کلي په زور نه کېږي بس تی قلاره شه جړه مه کوه. د محبت په مر پروا مې نشته ته یارول په دې بلا مه کوه. ماشاءالله. د محبت په مر پروا مې نشته ته یارول په دې بلا مه کوه. مینه رسوا شوه ښه ښکاره ګرځېږه نوره دې دا قصه په غلا مه کوه. بډې رشپت چې په نکاح کې والي ماته صفت داغې ملا مه کوه. لاس دې په لاس کې د ټول عمر راکه کلکه ودرېږه په وفا مه کوه. لاس دې په لاس کې د ټول عمر راکه کلکه ودرېږه په وفا مه کوه. ما فیضالحق خو درنه مینه غوښتې ته خو زما سره جفا مه کوه. زبردست. ما فیضالحق خو درنه مینه غوښتې ته خو زما سره جفا. ته وایم چې وي د دې دنیا تیرو سره په سر لګي د هغې جان تیاره راته راونه ښی مرم خو به ښځه به مې په سر لګي. زبردست. د دې دنیا تیرو سره په سر لګي د هغې جان تیاره راته راونه ښی مرم خو به ښځه به مې په سر لګي او دلته کې خو بډې رشپتونه دي هلته نه نوابه نه ممبر لګي. دلته کې خو بډې رشپتونه دي هلته نه نوابه نه ممبر لګي. نیت دې که صفا ایمان مضبوط ساته د جنت په باغچو به دې نظر لګي. نیت دې که صفا ایمان مضبوط ساته د جنت په باغچو به دې نظر لګي. ټول عمر له دلته اوسېده نشته یو ځل به د قبلې د غاړې نور لګي. اوس ته موقع د توبه وباسه تاله به د توبې په دغه ور لګي او وایي فیضالحق چې سخر پاسمه یو اواز په ما باندې د مر لګي. ډېر زبردست. ډېر مننه، ډېر په زړه پورې شعرونه. امید لرم د دې مسافرو بایګانو هم خوښ شوي. کتونکو دا پروګرام در سره مخکې ډېر زیات شعر کوي ځکه چې دوی دا خواږه شعرونه دي. لږ سوچ وته وکړئ نو ډېر په زړه پورې شعرونه دي او ستاسو بیا مننه چې موږ له هم ټایم راکړو. ډېره زیاته شکریه ستاسو ادا کوم. نو نور د ستاسو خپل شعرونه دي که نه؟ خپل شعرونه دي د بل چا خو نور هم څه نوي لیکئ څه نوي تاسو نوي شته لیکو تاسو سره بیا دغه کړو ستاسو به دې پیژنو او بیا شعر کوئ. نو اوس په اخره کې اجازت غواړو مسافرو بایګان سلامونه. بس مسافرو بایګانو ته خو سلامونه وایم چې کوم ځای ښه د آباد دې اوسي او خدای پاک دې ښه ساتي. ستاسو یو جهان مننه، ډېره مهرباني. کتونکو دا پروګرام در سره مخکې زر شیر کړئ. دا زموږ نننی انټرسټینګ پروګرام. امید لرم ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. تاسو اوس خپل خوږ